أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو ډېر خواږه او درانه مېلمانه مې نن څنګ ته راغلي دي. غواړم چې ستاسو سره تعارف وکړم او بیا به د خورشید قاسمي صاحب نه یو بهترین یو ښکلی نظم هم اورو. موږ سره قاري طاهر رحمان طاهر صاحب کوم چې د مشال پښتو ټولنې پېشېمان دي، دوی سره زموږ د سپین سر ادبي ټولنې صدر ښاغلی خورشید قاسمي صاحب او د مشال پښتو ټولنې غړی هغوی هم تشریف فرمایي. زه په خپله باندې د مشال پښتو ټولنې یو ادنا کارکون حمیدالرحمن همدرد او ما سره خوا کې نجیب الله حضرت صاحب د مشال ټولنې او د سپین سر ادبي ټولنې د دواړو پوښتدار او دغه تر څنګه کوم چې د څه تعارف محتاج نه دی، هر سړی به تقریبا ډېر خلک به پېژني. پښتو سینګینګ کې پښتو فنکاري ګلوکاري کې یو ځانګړی مقام پیدا کړی دی ځان ته. سید ګلیار صاحب ټولو ته هرکلی وایم، د وخت راکولو مو یوه نړۍ مننه. خورشید قاسمي صاحب تاسو مونږ به یو فرمایش کوو چې زموږ مینهوالو سره خپل طرفه یو نظم دغه کوي. مننه جی همدرد صاحب. د مشال ټي انتهایي شکرګزار یم چې موږ له داسې مواقع نوو کسانو له ورکوي چې هغه راشي او د موبایل یا د ټي وي په شیشه باندې چې دی خپل مخاطب شي. نو دا د حمیدالرحمن همدرد صاحب ډایرکټر مشال ټي وي کمال دی چې هغه دا ملګري راغونډوي او داسې بنډارونه داسې پروګرامونه جوړوي. نن یې موږ له موقع راکړې ده، انتهایي مشکور یم. ډېره مننه چې ستاسو خپله مینه ده. زه د نظم نه مخکې یو درې شعره وایم. لکه خنجر مې د زړګي نه خپل نظر وباسي. لکه خنجر مې د زړګي نه خپل نظر وباسي او یار د نظر په تیغ په زړونو کې پرهر وباسي. ستا په ورونو کې که سوځمه خو دا مې واوره. ستا په ورونو کې که سوځمه خو دا مې واوره. زرګر چې اور له پوکې ورکي نو سره زر وباسي. ستا په ورونو کې که سوځمه خو دا مې واوره. زرګر چې اور له پوکې ورکي نو سره زر وباسي. او چې مې د ملک په بربادۍ کې خپل ښکرونه ګوري. چې مې د ملک په بربادۍ کې خپل ښکرونه ګوري، پښتون د داسې ښکرور سړي نه ښکر وباسي. مننه. یو نظم درسره شریکوم. د پاک وطن په بدنامۍ غزل لیکلی نشم. د پاک وطن په بدنامۍ غزل لیکلی نشم او د مسلمان په بېبسۍ غزل لیکلی نشم. د پښتنو په بربادۍ غزل لیکلی نشم. په مصیبت کې په مستۍ غزل لیکلی نشم. نو دلته د غم د پاسه غم دی، زه به څه ولیکم. دلته د غم د پاسه غم دی، زه به څه ولیکم. او په اوښکو لوند چې مې قلم دی، زه به څه ولیکم. او بې وفا شوی ټول عالم دی، زه به څه ولیکم. نو ما خو به ډېر څه لیکلي وو چې غم مې نه وی او غم به مې هم نه و. ملګرو چې صنم مې نه وی او چې رسوایي د پښتون قام په ټول عالم مې نه وی. قلم په خوله شم. ولیار صاحب قلم په خوله شم چې په غم کې لیکل څنګه کېږي. قلم په خوله شم چې په غم کې لیکل څنګه کېږي او د رور په لاس باندې د رونو وجل څنګه کېږي او د زړه په څړیکو او په درد کې خندل څنګه کېږي او د اوښکو ډکې سترګې یار ته کتل څنګه وخته دا کومه لوبه دې په ما کړې ده، تا خو زما په بېبسۍ پورې خندا کړې ده او
په چپه خولو زما غمجن زړګي درزا کړې ده او ستا په ستم باندې ما صبر او جړا کړې ده نو یو خوا ظالم همدرد صاحب یو خوا ظالم زما د قام په ککرۍ ناست دی او بل خوا سکرور مې هم وجني په مرۍ ناست دی او نن مې ساده پښتون په داو د جوارۍ ناست دی او دشمن له جوړه تماشه ده په بلۍ ناست دی نو هر یو ظالم مې د قام خلک وار په وار وجني او څوک مې چاړه په مرۍ کېږدي څوک په دار وجني او څوک مې د کور په درشل وجني څوک په لار وجني او یو یو پښتون راله د سر او د دستار وجني غوښې مې مه خوره غوښې مې مه خوره اشنا زه د دې دپاره نه یم او خپل ټپوسانو ته دې ووایه مرداره نه یم زه خو لوی قام لرم بې روره او بې پلاره نه یم او چېرته میدان کې تښتېدلی د ګزاره نه یم نو ستا په نظر کې زه وحشي یم په هېڅ نه پوهېږم همدرد صاحب ستا په نظر کې زه وحشي یم په هېڅ نه پوهېږم خو داسې پوهېږم لکه څنګه چې په یو دوه پوهېږم او داسې پوهېږم لکه څنګه چې په ورځ شپه پوهېږم او اوس په خبرو په دیوال د ناست کارغه پوهېږم اوس په خبرو په دیوال د ناست کارغه پوهېږم نو خورشیده ستا به شاعري زړونو کې لارې وکړي او یو ورځ به راشي د پښتون وینه به دارې وکړي دا شعر خو زم چې یو ځل بیا وویل خورشیده ستا به شاعري زړونو کې لارې وکړي او یو ورځ به راشي د پښتون وینه به دارې وکړي مینوال هیله ده چې ډېر په زړونو کې به درله لارې هم کړي ولې چې د وخت ترجماني وکړي مینوالو زه د دوی نه توقع ساتم چې دوی به هم دغه شانتې بیا به راځي موږ له به وخت راکوي موږ به ترې دغه شانتې ښایسته ښایسته کلامونه اورو او همدې سره موږ خپله خپرونه ختموو په لویه الله مو سپارم